سلامونه دوستانو، تاسو سره د یو هلک ویډیو شریکوم چې د دې هلک نوم به هم تاسو سره شریک کړم. یو بېهوده یو غلطه ویډیو چې همدا اوس مهال راغلې، تاسو سره به یې شریکه کړم. خو د هغې نه وړاندې د دې هلک پېژنګلو تاسو سره کول غواړم. دا چې دی ډېر ښکلی هلک دی چې د ده نوم عزیر کینګ دی او په سوشل میډیا باندې نن سبا په ټیک ټاک باندې خاص کر د دې یو سندره چې یار ظالمه ډېره زیاته مشهوره ده، ډېره په ټرینډینګ کې ده. خو ده په خپله دغه ویډیو کې ویلي هم دي چې ما ته خلک کنځل کوي، بدې ردې راته وایي، ځکه چې زه دوی خندوم، دوی دپاره د انټرټینمنټ ویډیوګانې جوړوم. نو دوستانو، دا خلک چې دي دا د انټرټینمنټ هېڅ ویډیوګانې نه جوړوي، بلکې دوی صرف او صرف پیسې ګټل غواړي. د پیسو ګټلو دپاره دوی تر هر حده تللی شي، لکه تاسو لیدلی شئ چې دا په هره ویډیو کې د لوپټه په سر کړي وي، ځان یې هجړه جوړ کړی وي، او د هغې نه علاوه د ده اندازونه چې کوم دي هغه داسې دي لکه یو پوخ هجړه چې وي یا خواجه سراوي. نو ده ته پکار دي چې بله طریقه اختیار کړي، لکه اسماعیل شاهد که موږ وګورو یا سیدرحمن شینو، هغوی به په کوم مزاحیه طریقې سره خلک خندول، نو دا هم کولی شي چې دغسې مختلف طریقې اختیار کړي. خو البته دوی ته دغه کارونه سخت ښکاري، نو په دې وجه باندې دوی خپل دغه حسن چې د دوی کوم دی یا کوم ښایست دی د دې نه پیدا اخلي او داسې بېهوده ویډیوګانې جوړوي. نو تاسو دې باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر راسره د دې هلک باره کې ضرور شریک کړئ.